अस्सलाम वालेकुम زما ګران قدرمنو دوستانو. نن خاص خبرونو کې یعنی هغه به زه ټیک ټاک باندې که تاسو بیا کتی شئ نو ثبوتونو سره لږ باندې تاسو ته واضح شي چې دې لینک باندې تاسو لاړ شئ چې دا حقیقت څه دي. ولې ډېر ګلخنان یا څه او په ګلخنانو باندې هم یو خبره کومه هغه به م واورئ. د افغانستان متعلق دوه خبرونه دي ډېر امپورټنټ دي. یو په چین کې غونډه شوې ده او بل یو بی بي سي ریپورټ دی. اصل کې خو خبرونه نور دهشتګردۍ دغه دي خیبر پښتونخوا په حوالې سره یو خو کرپشن داستانونه دي چې یو کې زه په خپله باندې وټنس یم یعنې متاثره کېږم. هغه به هم نږدې ورځو کې ریپورټ تاسو وینئ او نن به څه لږ چند تذکره هغه هم کومه. ورسره احتجاج ډېرې دمکیانې ډېرې کیسې وشوې. یو 200 کسانو پورې دلته یو ډرامه وشوه سهیل افریدي وکړه صوبې حالات نه خبر نه دی چې څه کیږي. دا وړې وړې خبرې دي خو زموږ کم د پښتنو ځوانانو یا چې کم د خان صاحب فالوورز دي بس هغه دیوانه شوي په یو سوچ کې نو نورو ته سوچ نه کوي چې زموږ صوبه ورځ په ورځ ورانیږي. یو خو بدامني آلریډي ده. دا خبرونو ته تاسو دپاره خواست دی چې چینل سبسکرایب هم کوي چا ملګرو نه یم کړی او کم ملګرو چې خوښیږي نو نورو سره لازمي شیر کوي او کمنټس کم از کم ضروري دي. او اتم لګول خو دومره آسان کار دی خو پته نشته زما ملګري نه لګي چې مصروفیات یې زیات دي یا څه دي. بهرحال د افغانستان خبرونو نه اول به زه تاسو ته ووایم چې نن جمعې ورځ تېره شوه. نن جمعې ورځ باندې تاسو تېره ورځ ولیدل سهیل افریدي یوه ډرامه وکړه. موږ ډرامه ورته ځکه وایو چې نتیجه یې څه نه راوځي خو یو صوبې چیف ایگزیکټو بېعزتي کېږي نو دا د ټولې صوبې بېعزتي کېږي پولیس سره یا عام خلکو سره. یعنې نن کې موږ دا وایو چې آئیني حق هغه داسې نه جوړېږي احتجاج آئیني حق چې کوم پارټۍ صدر دی جنید اکبر هغه د خپل کسان ورکړ راوباسي او احتجاج دی وکړي نه کې سرکاري مشینري راوباسي او پولیس هم در سره وي. یو طرف ته خیبر پښتونخوا پولیس وي بل طرف ته پنجاب پولیس وي بل طرف ته اسلام آباد پولیس وي. دا کم نمونه ډرامه ده. دا موږ ته سوچ پکار دی چې دا زموږ په ټیکسونو باندې دغه کېږي او حل څه دی صرف سیاسي جنګ. که تا چیرې د عوام دپاره کولی صوبې وزیر لا راغلی وی چې زما بجلي پیسې دوره پاتې دي زما وفاق سره دا معامله ده یا زما بدامني چې کومه روانه ده وفاق سره دا نو زه دا په زور اخلم راځم میټینګ ته راځم صدر نه راخلم وزیر اعظم نه بیا خو څه خبره شوه. خو بهرحال په دې باندې بس موږ خلکو کې شعور راغلی دی چې عمران خان صاحب شعور راوستی دی خو هغه شعور فایده څومره وکړه نقصان څومره وکړو یا شعور دی څه هغه باندې پکار ده چې موږ خپل وزیر اعلی ته خپل چې کوم تاسو جوړ کړي دي منسټرانو ته لاس واچو چې هلکه د صوبې کې حل کم روان دی تاسو فیلونه خپل جوړوئ خپل پروفایل یې جوړوئ خپل پیسې ګټئ او بس صرف خلکو ته د عمران خان په هغه باندې فدایان دي بس هغه مخته کوئ. نو دغه سوچ خبره ده. ټیک ده خان صاحب فالوور هغه موږ قدر هم کوو عزت هم کوو خپل هغه باندې جذبتي هغه به منو خو دغه شانتي نه ده پکار. تاسو ولیدل جمعې په ورځ څه وشول ټول پاکستان بند شول هېڅ هم نه وشول. دغه ټولې ډرامې ټوریانې او بیا هم تاسو ته دې کې خیالي مو چې باقاعده هغه تاسو ویلا کتی شي چې د پی ټي آی د عمران خان وکیل وایي چې 14 کروڑ روپۍ صوبایي ګورنمنټ موږ ته ریلیز کې هغه پیسې ورکرز ته راخلاصولو دپاره او هغه پیسې چېرته لاړې یعنی ورکرز تپوس هم بیا نه کېږي. بهرحال ډېر بد حال دی لږ ځان پوه کوي سیاسي هغه تاسو ټیک ته په خپل هغه باندې خو لږ دغه کسان وپېژندئ. تاسو شفیع جان غوندې هغه کسان چې هغه منسټران خو جوړ شول ستاسو د عمران خان په نوم باندې ستاسو د موږ به ورته وایو چې لیونتوب باندې ده لکه مینه کې لیونتوب وي که نه د عمران خان مینه ده نو په لیونتوب باندې تاسو هغه کسان راوستل چې هغو سره سایکل نه و نن ورسره ګوره چې څه دي او ټیکې خرڅېږي برمار خپل کسانو ته ورکوي یا نورې کومې لانجې روانې هغه طرف ته خو هم لږ سوچ وکوئ که نه چې روان څه دی اخر تاسو سره کېږي څه دې طرف ته لږ سوچ نه کوئ. که خلک وایي بس صرف دا د پی ټي آی جرنلسټ دی او دا د نون لیګ جرنلسټ موږ د یو جرنلسټ نه جرنلسټ چې کوم وي هغه حقایق مخته وړاندې کوي او نظر یې تاسو پکار دی چې هغه تصدیق وکړي هغه خبرې. تاسو د خپل پی ټي آی له ویلا ګرځولېدل چې 13 ورځې څومره بمبار اچولی چې جمعې پر ورځ خو به پاکستان ختم وي ټول به بند وي او سهیل افریدي راغلو او دغه یار لږ سوچ وکړئ چې هغه ویلاګرز ته هم شرم نه ورځي هغه دوباره هغه خپل ویلاګ هم نه ګوري یا تاسو هم دومره 2 ورځو پس تاسو نه هیر وي چې دې څه وویلو یا
دغه ویلو بس لګیا دي بس تاسو ته حقیقت ښکاري ټیک ته موږ د یو پارټي هم نه یو نه دی نواز شریف منو نه دی شهباز شریف منو نه دی زرداری نه دی بل صرف د عوام आवाज اوچتو حقایق اوچتو دی وخت موږ تاسو ته دغه موږ وګورئ چې حکومت چا لاس کې دی دا خو تش ډانچه ده بس ډانچه چلی دو خو صرف د دسخط دپاره دی نو دو خپل وس خو نشته خو صرف دا وس شته چې دو ته مراد فری دي یعنې ټیکې اخیستی شي پیسې ګټلی شي ځان جوړولی شي دا ورته یعنې څه نه څه خو به ورکوې که نه دومره خو به دومره خو سټیټ هم پوه دی چې څه خوله خو به بندوي بهرحال دا زموږ د حل دی نن جمعیت علما اسلام او جماعت اسلامي خپل بس یو هغه به ورته وي چې یو ځان لږ غنې ښکاره که چې مهنګایي ده او بدامني ده دې باندې لږ احتجاج وشو ځینو ښارونو کې هم هغه کې هم دا आवाज یې اوچت که او مخته به څه کېږي ګورو به اوس راځو افغانستان پاکستان معاملې باندې چې دا خو ورځ په ورځ ګمګیر کېږي لګیا ده خو دې په شا باندې ګوره بار ته لسونه دي هغه باندې ځان پوهول دي څنګه ګل خانان وایي دا ګل خان دی دغه دی ګل خان تاسو ته پته شته ګل خان هغه کله نه راوتی دی چاته وایي هغو کسانو ته وایي چې کوم ګل خانان اوس په بار ملک کې ناست دي افغانان یا که زموږ پاکستان پښتون هم ناست دی او هغه پاکستان خلاف لګیا دي ما هغه ګل خانان دي چې کله د انګریز ټکړو ته ناست دی نو هغه ګل خانان دي لږ ځان هم پوه کړي چې ګل خان وایي چاته ته د خپل ملک دومره پورې ګل خان نه وي نو بیا تراشه که نه دلته سیاسي پناه مه اخله ډالر یې مه ګټه او بیا ستا نور څوم حل دی هغه خو بهرحال موږ ویلي هم نشو دومره بد حال دی هغه ګل خانانو چې خپل مذهب هم پرېښي وي که هغه تر سورو ګرځي او که هغه بې شرمه ګرځي که هغه انګریزانو سره هغو له خویندې میندې لاس میلوي چېرته ځي بس ما ډېر بد حال دی ویلې هم نشو هغه ګل خانانو ته هغه بار ناست دي دننه نه دي ناسته او هغو ګل خانانو د لاسه پاکستان کې افغانانو ته څومره مشکل جوړ دي هغه ګل خانان دی واوري اوس دا خبره کوو چې ګوره رجیم چینج کله شوی دی افغانستان کې حکومت عوامي نه دی یعنې طالبانو یو په ډنډې زور باندې دا حکومت راخستی دی او ولس ورسره دې باندې متفق نه دی خو مجبوره دی اوس دغه یو میټینګ چې کم شوی دی په چین کې چین صدر شي جن پینګ او روسي صدر چې کم پیوټن دی دو درمیان ډېر اهم ملاقات شوی دی دا ګوره ډېر ضروري دی دا تاسو وګورئ چې دې ملاقات کې وایي څه دې ملاقات کې ګوره په افغانستان باندې خبره ده یو خو په دې باندې دا خبره اعلامیه چې کومه جاري شوې ده هغه پړاو کوي په ګوګل لاړ شئ په هغه لاړ شئ باقاعده راوباسئ چې څه اعلامیه ده اعلامیه دا ده چې ټوله بیان چې کوم دی په افغانستان دی خو په افغانستان کې دهشتګردي په حوالې سره تشویش اظهار دی دویم چې کوم هغه ځای کې حالات دي د هغه باندې تشویش اظهار دی او بل د ولسي چې کوم هغه د بنې ملکونو یعنې د مشترکه اعلامیه دغه ده چې خطې دپاره دا ډېر پرابلم دی که چیرې طالبان صحیح منو سره دغه څیز هینډل نه کړي نو یقینا چې دا خبره ځکه تاسو کوو چې عام ولس پوه شي چې مخکې تاسو باندې نور مشکلات را روان دي یعنې دا به هر وخت افغانستان کې جنګ جګړه شي او هلته نه به کډې کېږي یا به پاکستان ته راځي یا بل ملک ته راځي دا د مستقبل شو یعنې ولس دپاره دا هغه دی چې اوس که دا طالبان هم دي نو دغه څه کوي لګیا او دو ته باقاعده په دې میټینګ کې دا فنډینګ کوم ځای نه میلاویږي یا د خپل سروایول څنګه کوي دا یو خبر دی بل تاسو به ویډیو هم لیدلی وي په ایکس باندې چلیږي باقاعده توګه خلکو سره جنګ جګړې طالبان روان شي چې کومې ځمکې رانیسي یعنې چې ځمکې چاته میلو شوي دي یا هغه سرکار تیر حکومت ورکړي دي کرزی حکومت ورکړي اشرف غني حکومت ورکړي دي هغه دوباره چې کوم دغه رانیسي یا نورې کیسې روانې دي خلکو ته چې کوم ځینې روان دي صرف میډیا کې راځي چې هغو دپاره ځمکه ورکوو هغه ورکوو چې کوم داسې نه لاړ دي چې کوم 20 کاله 40 کاله دلته تېر کړي دي هغو هلته کې کومې ځمکې هغه هم ختمې شوي نو په کار د هغو دپاره څه خو وکړئ دام نشته یعنې هلته کې هم ډېر زیات بدحالي خبرونه دي دغه تاسو لیدی شئ دا تاسو سرچ کوی شئ زه په ټیک ټاک باندې لینک هم در کوم دلته چونکې زه ایډیټینګ هغه کم کومه نو ټیک ټاک باندې زه تاسو هغه دا خیال هم شم چې کم ګل خانان قتل غواړي بل خبر دا دی افغان اردو هم شیر کړی دی او بی بی سی ریپورټ دی ګوره زما ریپورټ نه دی دا د بی بی سی ریپورټ دی او ډېر خطرناک ریپورټ دو جوړ دا شی کړی دی چې افغانستان کې د وخت کې عام ولس
ډېر سخت ستونزو سره مخامخ دي. یو طرف ته قحط بحران دی، بل طرف ته د ابدي چې کوم زیاتوالی دی سره د زناناو ډېر لوی مشکل یعنی قحط کې مجبوره خلک هم شته. ځینې خو مراد پاخلي د طالبانو نه هم څه به داسې هم وي، خو زیاتره خلک چې کوم دي ډېر وخت دی وخت کې ډېر زیات د قحط یعنی بدحالۍ ښکار دي، د لوږې ښکار دي، د روزګار ښکار دي، د زناناو ډېر زیات دي. دې طرف ته به توجه څوک کوي؟ دا زما ریپورټ نه دی، دا د بي بي سي ریپورټ دی، تاسو کتلی هم شئ. یعنی که اوس دې وخت کې زه تاسو ته وایم چې پاکستان اټیک وکړو دا وشو او افغانستان اټیک وکړو دا وشو، دا خو آلریډي تاسو ګورئ هم تاسو وینئ هم. خو زه ګهرۍ طرف ته ځمه چې مونږه ګلخانان وروڼه هم او زمونږ دا پښتنونه چې چا دپاره زه درد لرمه، یعنی هر پښتون خپل پښتون دپاره درد لري، دا زه منمه که هلر دی او که بر دی. نو کم از کم او دې طرف ته ضروري توجه پکار دی او زما ملګرو نه خواست هم دی چې څومره پرې زیات اواز رسولی شي نو دا ښه خبره ده. او موږ کوشش دا وي چې موږ هغه خبر به تاسو سره کوو چې هغه دیر په څه مقصد وي، څه پویه وي، نه کې نفرتونو خبرونه، نه کې کنځلې، نه کې دروغ خبرونه چې هغه نور نفرتونه خپرېږي. که چیرې دغه طرف ته عوام توجه شو، صحیح بنیادي هغه چې روان څه دي نو بیا یقینا چې هغې خپل هغه کې عمل کولی شي. پاکستان کې هم تاسو حالات ګوري، خو پاکستان کې چلو یو څیز خدا دی چې اسټبلیشمنټ دی، یوه اداره مضبوطه ده چې هغه په ډنډې زور وي څه وي نو یو قسم پروګرام یې روان کړی دی، خلکو پکې یو سیسټم روان دی. خو د بل طرف ته چې موږ ګورو چې پښتنو سره څه کوم ظلم روان دی یا هلته کې ترخهګرۍ چې کومه کېږي، هغو هم سوال دا دی چې یار صرف زموږ باندې ترخهګرۍ ده یا هغې دا موقف اوس جوړ کړی دی چې دا سیاسي یو هغه ده. یعنې دا خو هر وخت کې بیا سیاسي هغه راځي، خو زموږ ولس ته هم پکار دی که نه چې موږ هم وګورو چې دا دي څوک، دا کورونه څوک ورکوي، دا لارې ورته څوک ورکوي، یا د 100-200 کسان په یو کلي باندې کلي ما خو خپله لیدلي، زما خپل کلي ماشاءالله الحمدلله تنظیم دی هغه دی، زموږ کلي باندې خو دی داسې راشي چې هغه کله ورته هغو راوځي، هر کور کې ټوپک دی، هر هغه کې بندوق دی، پردی سړی پیژندي. نو دا خپل هم لږ طرف ته توجه پکار دی. بهرحال زموږ لږ کېدای شي جذباتي هم وي، خو هغه به بخښنه غواړو، د نه ایډوانس کې غواړو که کوم ملګرو د الله زرزي شوي، خو زه به هغو ملګرو د الله زري نه کوم چې کوم پوهېږي. او خو بهرحال ستاسو سره زما دغه تعلق چې کوم دی ستاسو د مینې ستاسو اظهار دی، ډېره مننه. خوشحاله آباد اوسئ.